او څه ذمہ داریان لرو. موږ ته خپل رب د ژوند یو لاره او طریقه ښودلې ده. په هغه لاره او طریقه کې زموږ د دنیا هم خیر دی، د آخرت هم خیر دی. زموږ که په دنیا کې مشکل دی که په آخرت کې مشکل دی، نو فبما کسبت ایدیکم په دې وجه دی چې موږ په خپل هغه کار کړی دی. روزي د انسان تنګیږي په سبب د ګناه سره. مصیبت انسان ته اکثریت وقت چې پیدا کیږي زمونږ د خپلو بعضو غلطیو په وجه باندې، مګر څه وخت کې بعضې مصیبتونه په طور د ابتلا او د امتحان هم راځي. خو موږ څه ذمہ داران لرو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هر یو د تاسو یو خپل رعیت لري، هر یو د تاسو یو خپل رعیت لري او د هر چا نه به د هغې د رعیت پوښتنه کیږي. یو پلار د خپل بچو او د اولادونو په سر حاکم او مشر دی، دا د ده رعیت دی. یو حاکم د ولسوالۍ د ولایت یا د ملک هغه د دې خپلې علاقې مسؤول دی. رب العزت به د قیامت په ورځ باندې د هر یو مسؤول نه د هغې د رعیت د یو یو شي پوښتنه کوي. موږ ذمہ داري لرو ډېر څه چې هغې ته موږ نه متوجه کیږو. یو دا دی چې ما او تا باندې لازم ده چې په ځان شریعت نافظ کړو. ما او تا باید نیکي وکړو. ما او تا باید د سړی خپل ځان باندې مکلف دی چې دا باید د ګناه لاره پرېږدي. لیکن یو خبره دا هم ده چې هغه ستا زوی چې ستا په کور کې اوسېږي، هغه ستا ښځه او ستا خور او مور چې هغه ستا د چتر لاندې اوسېږي او ستا حاکمیت او مشري په دې کور باندې حاصله ده، نو رب العزت فرمایي چې قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځان هم د دوزخ نه وساته او دا خپل اهل هم د دوزخ نه وساته. کله چې زمونږ اولاد یا زمونږ کور کې زمونږ ماتحت خلق یا د حاکم نه لاندې ماتحت خلق یا د مشر ته موجود کشران هر هغه څوک چې ستا په رعیت کې حسابیږي د خدای نه بغاوت کوي، نو څومره ګناه چې هغه ته لیکل کیږي دومره ګناه تا ته هم لیکل کیږي. وکلکم مسؤول عن رعیته، هر یو د تاسو نه مسؤول دی د خپل رعیت د هغه پوښتنه به ترې کیږي. ډېری وخت موږ څه مشکلات نور هم لرو، هغه دا دی چې د شرعي امورو په صورت کې دا چې خدای به موږ نه په څه راضي کیږي او په څه به زموږ نه خفه کیږي، منګه د دې په باره کې فیصله ډېر ځل د خپل فکر مطابق کوو، لږ ځل په دې کې موږ بل چاته رجوع کوو، لږ ځل موږ بل چاته رجوع کوو، ډېر ځل فیصله زموږ د طبیعت او د سوچ مطابق راځي. او په امور دنیایي کې هم په دې کې خو تقریبا 98% خلک چې زه به دا د دنیا کې خوشحاله او پرسکونه ژوند څنګه تیر کم، په دې کې څه کېږي خلک د خپل فکر او سوچ مطابق فیصله کوي، نه دا چې په دې کې د هغه خلکو سره مشوره وشي چې کم خلک واقعي خوشحاله ژوند تیروي. هر چې د شریعت معامله ده، هر چې د دین معامله ده، هر چې زمونږ د آخرت معامله ده، مثال به زه ووایم، مثال به ووایم، موږ دا خپل ویښتان پرېږدو، ملا عالم طالب پیر هر یو کس په باره کې وایم موږ دا خپل ویښتان پرېږدو، لیکن د دې په باره کې فیصله زما او ستا د طبیعت مطابق ده. ته یې څه رقم پرېږدې، زه یې څه رقم ساتم، بل یې څه رقم ساتي، د چا لنډ د چا اوږده، چا په منځ کې نشته، په غوږ کې شته، یا یې ورنه غوږ پرې کړی دی لکۍ ورته پرېښې ده. ملا شریعت ته تابع نه دی، پیر شریعت ته تابع نه دی، طالب شریعت ته پکې تابعداري نه کوي.
الا ماشاء الله، مگر د طبیعت مطابق فیصلې دي چې زه ورته کوم. ولې زموږ عوام الناسو دا خبره داسې نه کړله چې دی راپاڅېږي یو ځل چرته نئی ته ځي او عالم ته کښېني چې مولوي صاحب محترم نبي علیه صلات وسلام به ویښتان څه رقم پرېښودل، لږ خو یې ما ته وښایه، یو ځل خو مې د دې خپل جانان غوندې ویښتان پرېږدم. دا فیصله زمونږ په ذهن کې رانغلل. د چا په غاړه باندې مو ښایسته کالي خوښ شول، پوښتنه کوو چې دا خیاط به چېرته میلاویږي. زه ورته چې کالي ګنډو چې وس مو رسېږي، یو چا نه پوښتنه کوو چې ښه خیاط به چېرته میلاویږي. که موږ ښایسته څپلۍ چېرته ولیدلې یاره داسې څپلۍ به چېرته میلاویږي. که د ډاکټري مسله پکې راله موږ پوښتنه کوو زه دا تکلیف لرمه، د دې تکلیف دپاره زه کوم ډاکټر ته رجوع وکړمه. لیکن ما او تا تکلیف د ګناه لرو، ما او تا تکلیف د حسد لرو، ما او تا تکلیف د کینې لرو، ما او تا یو بل ته په زړه کې دشمني لرو، زه او ته د یو بل غیبت کوو، زه او ته په یو بل افترا تړو، زه او ته د یو بل سره دشمني کوو، زه او ته د یو بل چا یو جوړه کالي نشو برداشت کولی، د بل موټر نشو برداشت کولی، د بل ښه لباس نشو برداشت کولی، په بل چا باندې ښه روزي نشو برداشت کولی، حسد کوو، کینه کوو، بغض کوو، انانیت کوو، تکبر کوو، لویي کوو. وایم چې غلط کار دی. کله مو هم دا سوچ ونه کړلو چې زه وایم چې پرېږدو دا ګناه به پرېږدو، دا ګناه به پرېږدو. عمر 100 ته ورسېدو، 100 نه 10 ته ورسېدو، 10 نه 40 ته ورسېدلو، 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، همه با هوا و هوس ساختی، دمی با مصالح نه پرداختی. عمر 40 کاله ته ورسېدلو، تر اوسه پورې طفلانه خویونه دي، ماشومانه خویونه دي، لباس ماشومانه، ګیره ماشومانه، ویښتان ماشومانه، هر څه ماشومانه. ما او تا په دې خبرې غور ونه کړو چې زه او ته بد عمل نشو پرېښودلی. هغه ډاکټر چېرته دی چې ما ته د دې خبرې علاج وښیي چې زه دا ګناه څنګه پرېږدم. دا خبره زموږ ذهن کې رانغله. دا موږ ته عالم ونه ویلي، دا موږ ته په منبر باندې مولا هم ونه ویلي، او نه ما او تا دا فکر وکړو. خو ما او تا د دنیا د ډېر څه امورو دپاره د هغه خلکو نه پوښتنه کوو چې ښه خیاط چېرته دی، ښه ډاکټر چېرته دی، ښه موچي چېرته دی، ښه طلاق او نهي چېرته دی. خو د دې پوښتنه مو ونه کړله چې هغه څوک چېرته دی چې زما طبیعت، زما شوق او ذوق د هغه کس په وجه باندې خدای ته مایل وشي. فلانی وای دونه خرچه وکړه په فسق او فجور باندې، ولې؟ وای دا د شوق دی. بل ورپسې بس شوق خو څه قیمت نه لري، شوق څه قیمت نه لري. سهار مونځ شوی د صحابه کرام راووتل، په کوڅې کې روان دي، 2 دانې بچي دي، مور ورته په مخې راله، آیا څه نوی حکم خو به نه نازل شوی بچو؟ بچي ورته وایي مورې حکم د پردې نازل شوی دی چې ښځې به د نن نه بعد مخ نه لوڅوي، مخ به پټوي. هغه مبارکه بیبي د ځای په ځای کېناسته، لاسونه د خپل مخ نه پټ تاو کړل، مخ یې په پټ کړل، وایي سر لاړ شه په منډه باندې ما ته د کور نه یو غټ پړون یې راوړه په ما باندې واچوه، یو غټه لوپټه را باندې واچوه چې زه بیا کور ته ورسېږم مخ به مې څوک وګوري. دا اتباع ده. دا هغه څه دي چې د طبیعت نه پورته شریعت مني، دا هغه څه دي چې شریعت چا د زړه نه منلی. په ژبه او په عقیده باندې صرف یوازې نه وي، زمونږ زړونه کومه خبره ومني، من کار هغه کوو چې زمونږ زړونه منلی وي. زم په دې پوهېږم، تم په دې پوهېږي، دا قرآن حق دی. زم په دې پوهېږم، تم په دې پوهېږي، په طور د مسلمان باندې. مسلمان خو څه کوي؟ د مکې کافر او مشرک هم دا مني چې نبي علیه صلات وسلام رښتیا ویلي دي. نو نبی علیه صلات وسلام چې رښتیا ویلي دي، هغې خو تا ته ویلي دي چې یو مونځ درنه پاتې شولو، اگر چې تا د قصدن د پرېښودلو، اگر چې قضایي دې م راوړي وي، دومره کاله په جهنم کې سوځېږي. دا خبره ته عقیدتا هم منې، زه عقیدتا هم منم. ستا هم عقیده ده چې نبي علیه السلام رښتیا ویلي، زما هم عقیده ده چې نبي علیه السلام رښتیا ویلي، خو زما ستا زړه ده نه منلي، زړه مو نه ده منلي. کوم زړه ومنله خو بیا یې نه کوو دا کار. چې زړه دې ومني چې پولیس به مې بوځي، چې زړه دې ومني چې امنیت به مې بوځي، هغه کار نه ځان ساتو که نه ساتو؟ که زړه مې ومني چې دا کار مو که زه دستي شو سمه بندیخانې ته، موږ هغه کار پرېږدو. ولې؟ زړه مو منلی ده. موږ زړه منلی که دا کار مو که دا سړی مې 2 څپېړې وهي، هغه زموږ زړه منلی ده. دلته زموږ فکر خبره منلی ده، زموږ عقل خبره منلی ده، زموږ عقیدي خبره منلی ده.
زمونږ زړه خبره نه ده منلې خبره باندې ورسېدې نو رب العزت فرمایي قو انفسکم و اهلیکم نارا ځان هم د دوزخ نه وساته خپل بچي اولاد او خپل اهل هم د دوزخ نه وساته یا دا چې ته مسؤول ته رعیت لري خپل رعیت ته ذمهدار نو د دې ذمهدارۍ په خاطر باندې باید ته راپاڅېږي دا کار وکړي اوس ما تاته مخکې خبره وکړله چې موږ په مشکل کې د مشکل د حل کولو دپاره د هغه سیسټم دپاره د هغې یو پوی کس ته متخصص ته ورځو موږ د زړه تکلیف لرو خدای ناخواسته هغې دپاره د زړه ډاکټر ته ځو معدې تکلیف لري د معدې ډاکټر ته ځي د اعصابو تکلیف لري د اعصابو ډاکټر ته ځي لیکن یو غټ تکلیف چې موږ د ګناه د کولو لرو او یا دا چې موږ تکلیف لرو چې زمونږ کې شوق او حوصله او عزم د نیک عمل نشته دی موږ د دې لپاره چا سره مشوره ونه کړله چې مشره مولوي صاحب عالم صاحب پیر صاحب یا فلانه یا بستان کې یا یو تجربه کار سړي زما په وجود کې ترک د ګناه نه راځي زه دغه ګناه کې مبتلا یم دا ګناه زه نشم پرېښودی ما ته طریقه وښایه زه د اراده مې ده چې هره ورځ مې دا اراده و تهجد ته پاڅېږم زما اراده چې په جمع مونځ کوم زما اراده زه به د ورځې دومره تلاوت کوم دومره به ذکر کوم صدقه به کوم خیرات به کوم دا کوم چې نیک اعمال دي زه نشم کولی توفیق راته نه میلاویږي عمر خو تېر شلو ما ته چل وښایه ما ته طریقه وښایه زه چاته لاړ شمه چې زما په زړه کې عزم د عبادت او د طاعت پیدا شي او په زما په زړه کې نفرت د ګناه نه پیدا شي خبره باندې پوهېږئ دا یو لاره ده موږ ته ضرورت ده د دې خبرې موږ په دنیا کې مشکل لرو دوه درې مشکل عمده یو اقتصادي مشکل یو صحي مشکل دا دوه شیونه تقریبا دې باندې راټولېږي دا د ژوند خبره موږ اقتصادي مشکلات لرو موږ صحي مشکلات لرو موږ سکون نه لرو ولې وجه دا ده چې د دې شیونو په باره کې موږ فیصلې د خپل ذهن مطابق کله وکړو مثال خبر عام طور سره تجارت بزنس یا مکتب ته تک پوهنتون ته تک یا دا شیونه چې موږ کوو ډېر کرت یو دا چې صرف روزي پیدا کول دي یو دا دی که مې ډېره پیسه پیدا کړي نو ډېر ښایسته کور به وي کټ به مې لږ ډېر ښایسته وي یو ګاډی به لږ ښه ولرمه ډوډۍ به زه ښه وخورمه لیکن زه به ډېر خوشحاله او په سکون کې یم خو ډېر کرت به مو لیدلی وي چې دغسې خلک خودکشۍ ته تیارېږي هغسې خلک ډېر مطمئن نه وي هغه په سکون کې ژوند نه تېروي ولې وجه دا ده چې هغوی دا پوښتنه د چا نه ده کړې چې د سکون ژوند څنګه دی نو خدای خو وایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب د خدای په ذکر باندې اطمینان د زړه راځي او ما ته سوچ کوو چې ښایسته پالنګ نو خو بیا به اطمینان راځي نو په دې باندې خو به ته هم پوهېږې او زه به هم پوهېږم چې خدای رښتیا وایي زه ورته غلط وایو چې اطمینان د زړونو په ذکر د خدای راځي رب فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب خبر اوسئ چې په ذکر د خدای باندې اطمینان د زړه راځي او ما ورته په بل شي کې لټو ما ورته اقتصادي مشکل لرو مشکلات د دنیا لرو اولاد نشته پیسه نشته زندگی ښه نه ده خوراک مو ښه نه دی لباس مو ښه نه دی مشکل لرو آخرت ته مشکل لرو عمل مو ښه نه دی ګناه مو کړې ده ډېره خطا مو ډېره کړې ده آیا کله پوښتنه کړې ده د قرآن نه کلام کوم عالم کې نه ولې دی چې زه دا مشکل هم لرم د آخرت مشکل هم لرم د حل لاره څه ده الله رب العزت فرمایي فاستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا رب العزت فرمایي ته توبه وباسه ته د خدای نه مغفرت وغواړه ته د خدای نه مغفرت وغواړه تا چې توبه ویسته مغفرت دې وغوښتلو استغفار دې وویلې نو انه کان غفارا خدای پاک ډېر ګناه بخونکی ستا ګناه به وبخي انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وایي د اسمان نه به در باندې بارانونه مو وروي
نو نه دا د مغفرت خبره ستا په اختیار کې ده او نه دا باران ورېدل ستا په اختیار کې دي. دا دواړه هغه کار دي چې ډېر اوچت دي. رب فرمایي انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. تا ته به مغفرت هم وکړي، د اسمان نه به در باندې باران هم وورئ. ویمددکم باموال وبنین، په مال به دې مدد وکړي او په اولاد به دې مدد وکړي. مال به هم درکړي، اولاد به هم درکړي. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا، بیا به درته جنتونه هم درکړي، بیا به د جنت نهرونه هم درته درکړي. مسله څنګه ده؟ مسله دا ده چې که موږ خدای ته دا رجوع وکړو چې خدای بد مې کړي توبه مې ده، خدای بد مې کړي توبه مې ده، او بیا وایي چې یا الهي بد مې کړي توبه مې ده، او بیا وایي چې الهي بد مې کړي توبه مې ده. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. توبه وباسو، استغفار وایو، خدای ته رجوع وکړو، انابت وکړو. د خدای هغه بندگان خوښ دي چې وروسته د ګناه نه خدای ته رجوع کوي. د خدای هغه خلق نه دي خوښه چې هغه خدای ته رجوع نه کوي. حدیث مبارک کې راځي د خدای هغه خلق خوښ دي چې په وړوکي او غټ کار کې بس دعا کوي. حتی حدیث شریف کې راځي که د څپلۍ یو بند وشکېدلو هم چې خدای ته دعا کوي، خدای پاک په دې باندې خوشحاله کېږي چې خدای پاک په څپلۍ باندې وشکېدلو او څپلۍ زړې شوي دي، نو خدای پاک توفیق راکړي چې ښې څپلۍ والم. الله رب العزت په دې خوشحاله کېږي چې ته د خپلې ګناه مغفرت وغواړه، ته د خپلې ګناه نه توبه وباسه. رب العزت فرمایي که تا توبه ویسته او تا مغفرت وغوښتو، ګناه به درته وبخم، اسمان نه به در باندې باران راوورېږي، اولاد به درته درکمه، مال به درته درکم، جنت به درته درکم، او د جنت هغه نیرونه به درته درکم. لیکن مسله څه ده؟ مسله دا ده چې موږ انابت نه کوو، خدای ته رجوع نه کوو. حدیث شریف کې راځي کله درنه ګناه وشوله زر توبه وباسه، لیکن که دې پټه ګناه وکړه پټه توبه وباسه، او که دې ښکاره ګناه وکړه ښکاره توبه وباسه. د خدای هغه خلق خوښ دي چې د خطا نه وروسته دی خدای ته عاجزي کوي چې ربه غلطي مې کړې ده، ربه بد مې کړي دي. حدیث شریف کې راځي نیک سړی چې ووایي چې یا ربي، ای زما خدایه، رب العزت ورته فرمایي لبیک یا عبدي، حاضر یم زه وایه زما بنده. هغه سړی چې فاسق دی، فاجر دی، خدای ته سوال نه کوي، په ګناه اخته دی، بیا چې وایي چې یا ربي، ای زما ربه، الله رب العزت څلور کرت ورته وایي لبیک 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 لبیک، ها زما بنده وایه زه حاضر یم، ته څه غواړې. لیکن مسله دا ده چې موږ ته رجوع خدای ته نشته دی، فکر نشته دی، اندازه نشته دی، سوچ نشته دی. من په خپلو اعمالو مونځ ته راځو، شرم مو د دې نه محسوس دی چې مولوي صاحب ته کینو، استاذ ته کینو، بل ته کینو، چې زه اودس کوم، جومات ته راځم، مونځ کوم، دا مونځ په صحیح طریقې کوم که په غلطه طریقې باندې کوم، مکروه دی، مفسد دی، حرام پکې شته نشته دی، په صحیح طریقې کوم که نه کوم، دا موږ نه کوو. د لباس په باره کې کومه ورځ موږ خپل مولوي صاحب ته دا تکلیف ور نه کړلو چې زه خو هم د خپل پیغمبر امتي یم. مولوي صاحب محترم یو ځل راته ووایه چې نبي علیه صلات وسلام څنګه کالي ډېر خوښ و چې زه هغسې کالي وکړم. زه او ته چې نهي ته ځو او ږیره ورباندې جوړه و، یو ورځ زه او ته مولوي صاحب ته کېنناستل وو چې مولانا صاحب عمر مې تېر شلو، حدیث مبارکه دی چې د چا چې عمر 40 کاله ته ورسېږي او د هغه نیک عمل په بد عمل اضافه نه شو، دوزخ ته د تګ دپاره د انتظامات وکړي. یو ورځ خو راځه ماخوستن سره کېږو ځان سره په دې کټ کې خو لږ خپل دې ګریوان ته سر ټیټ کړو چې نن سهار په څو بجې پاڅېدلی یم، د هغې نه وروسته مې تر دې وخته پورې کوم فعل کړی دی، نیک مې څومره کړی، بد مې څومره کړی، خدای مې څومره یاد کړی او شیطان ته بیکار څومره کړی دی. زما او ستا په قبر باندې نه پلار را ننوځي، نه مور را ننوځي، نه رور را ننوځي. زما او ستا په قبر باندې هغه دوست انډیوال او کلیوال نه را ننوځي، د کوم کلیوال په خاطر باندې چې تا خپل شکل او صورت د فاسق او فاجر په صورت جوړ کړی دی. زما او ستا قبر ته هغه د تره زوی، د ماما زوی، د کاکا زوی او تربور نه را ننوځي، د چا په خاطر باندې چې ما او تا د دې په خاطر چې د هغې غوندې ځان جوړ کړو یا هغه خفه نه شي، ما او تا خپل حلیه او شکل خراب کړی. دا خو بېله خبره ده، اوس امارت اسلامي راغلی دی، چا به د څه پاره کړي، چا به څه پاره کړي. زه او ته خو قبر لرو،
زه او ته خو به خدای ته ورځو، زه او ته خو په دې ایمان لرو چې د قبر کې د یو بل غریب پوښتنه کېږي. رب العزت فرمایي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره، چې یو ذره د نیکي کړې وي. حدیث قدسی کې بل حدیث کې راځي چې که په اسمانونو کې وي که په ځمکو کې وي خدای پاک به ستا نیک عمل راټول کړي درته مخې ته به کېږي. او که چا په اندازه د یو ذرې باندې بد کار کړی وي د قیامت په ورځ به یو ځل د ده ترازو د میزان ته راورسوي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. یاد کا هغه ورځ چې خلک به تښتي د خپل ورور نه، د مور نه، د پلار نه، د ښځې نه، د بچو نه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. د هر چا به یو داسې حالت وي چې د بل نه به غني وي، د بل نه به بې پروا وي. خلک به بس خپل غم دی په خپل سر دی چې چېرته د دوزخ نه بچ شم او جنت ته لاړ شم. نن چې ما او تا خپل شکل او صورت د فسق او فجور په صورت کړی، یا څه او ته فسق او فجور ته ځو، د ګناه فعل ته ځو، بدکارۍ ته ځو، بل کار ته ځو، د انډیوال په خاطر، د دوست په خاطر، د رشته دار په خاطر، د بل په خاطر، د قیامت په ورځ زما ستا نه پکارېږي. هغه په قبر کې زما ستا نه پکارېږي. هغه ښځه او بچي د چا په خاطر باندې چې موږ حلال او حرام ته نه ګورو او هغه موږ کور ته راوړو، هغه ښځه او بچی ما او تا ته هلته نه پکارېږي. هغه ښځه او بچی زما او ستا هلته نه پکارېږي. هلته تنهایي ده، هلته وحشت دی، هلته یوازیتوب دی. د نبي علیه صلات وسلام لور مبارکه د زینب رضی الله تعالی عنها د نبي علیه صلات وسلام په مخ کې وفات شوله. نبي علیه صلات وسلام یې په خپله جنازه کړې. لږ ما ته دا فکر وکئ، د پیغمبر لور ده، د ټولو انبیاو نه د لوی پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده. نبی علیه صلات وسلام په خپله جنازه وکړله، قبر ته یې کوزه کړله چې قبر یې ورباندې کله برابر کړو. نبي علیه السلام ورته ودرېدلو، د هنګ یو دم زړ واوښتو، بیا سپین شو، بیا زړ شو، بیا سپین شو، بیا زړ شو، بیا ډېره طولاني دعا وکړله. صحابه کرام ورنه پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رنګ دې درې کرته تغییر شولو. نبی علیه الصلات والسلام وایي چې زینب ته مې وکتل، د ده دې کمزوري جسم ته مې وکتل او د قبر عذاب ته مې وکتل. رب ته مې دعا وکړه چې الهه برداشت به یې نه کړی شي، ته ورباندې رحم وکړې خدای پاک، برداشت به یې نه کړی شي. پیغمبر علیه الصلات والسلام قبر ته ناست دی، اوښکې توی کېږي او وایي اخواني فلمثل هذا فاعدوا، دې ته تیاری وکړئ، دا ډېر سخت. پیغمبر علیه الصلات والسلام قبر ته ودرېږي، د دې شان او مرتبې او د دې هر څه سره د هغې اوښکې توی کېږي. زه ورته قبر ته ودرېږو، ګپ لګو، خبرې کوو، خندا کوو. ما او تا ته څه فکر دی؟ هغه اولیا چې دا قبرستانونه ورته ښکاري دننه، کله به ورسره نه اوسې میلاو شوي، نیم نیم قبرستانونه په اور اخته دي. ستا چغه هلته څوک اوري؟ ستا فریاد هلته څوک اوري؟ تا د پلار او د نکاح او د ورور پسې کوم خیرات او صدقه کړې ده؟ تا کله هغې ته د مغفرت دعاګانې کړې دي چې را روان نسل کې بیا ستا زوی او تا ته بیا جنت جوړ کړي هلته؟ هغه قبر چې ما او تا په خپله ځان ته دوزخ کړی دی، هغه قبر چې ما او تا په خپله ځان ته خراب کړی دی، هغه قبر چې ما او تا په خپله د لړمانو د مارانو نه ډک کړی دی، هغه زما او ستا زوی بیا ما ته خالي کوي. ما او تا د خپل ځان غم نه دی کړی، زما او ستا زوی به راپاڅېږي، هغه به زموږ غم کوي. مشکله خبره، فکر زموږ نشته دی، خبره دی سوچ زموږ نشته. د بل حق خوراک داسې خورو لکه خر چې خیټ خوري. ما د یو ولي الله یو واقعه وکتله، د خدای ولی دی، چا په خوب ولیدلو، یو میاشت د وفات کېږي، وایي څنګه حالت دی؟ وایي میاشت شو اعمال مې ټول برابر دي، جنت مې ایثار کړی یم، نه مې ورپرېږدي. چا ورنه پوښتنه وکړه چې ولې؟ وایي داسې کار شوی و چې زه همسایه نه مې یو ستن راغوښتې او په هغې باندې مې کمیس ګنډلو، استنې باندې مې کمیس وګنډلو، یو دیوال په دې چاوت کې مې کېښودل چې دا به زه بېرته ورکوم. زه اچانک مړ شوم، هغه ستنه ما واپس کړې نه ده. یو میاشت مې د مرګ کېږي، په دقه یو ستنې کې زه ګیر یم، تر اوسه پورې ما جنت ته نه پرېږدي.
1,00,000 روپۍ د صدقې او د خیرات نه یو فلس 1 روپۍ هغه چې د بل چا په تا باندې حق دی هغه واپس ورکړه، دې ثواب ډېر دی. د زر کرتې نیکۍ کولو نه یو د ګناه کار پرېږده، د هغې ثواب ډېر دی. 1,00,000 روپۍ د خیرات کولو نه 1 روپۍ د زکات ورکړه، د هغې ثواب ډېر دی. موږ باندې د بل حق پاتې، د پلار او د نیکه نه د خویندو او د ترورګانو حقونه نه دي ورکړي. ځمکې کې راته را روان دي خرویه، بیا پې الحمدلله وایو، بیا په هماغه باندې موږ لمونځ کوو. لا یدخل الجنة جسدا غسي بالحرام، جنت ته به د جسم هغه حصه نه ننوځي په کومه حصه چې د حرامو نه مو اخیستې وي. زمونږ فکر به چېرته وي؟ زمونږ فکر به چېرته وي؟ د اولاد دپاره مو د خور حق راستون کړی دی چې زما بچي به ورباندې ښاد شي، مزې به ورباندې هغه کوي، په دوزخ کې به ورباندې خدای ناخواسته زه سوځېږم. غلا به مې کړي، تعدا به مې کړي، خوراک به مې ښځې او بچو کړی، اور کې به ورباندې زه سوځم. مسله دلته ده چې دقه په اور کې سوځېدل زما ستا زړه نه مني، زړه مو خراب دی. نو اخري کې د مسئلې حل وایم، اخري کې د مسئلې حل وایم. درته وایم چې مخکې م تا ته خبره وکړله چې د مرض د سختۍ په وخت کې ډاکټر ته ځي، بیا خلک پوښتنه کوي چې ښه ډاکټر چېرته دی؟ هغه ډاکټر چې په هغې باندې زما علاج کېږي. راپاڅېږه هغه چا ته ورشه د چا په مجلس کې چې د خلکو طبیعت بدلیږي او خلک په شریعت ښایسته کېږي. چا طبیعت بدلیږي خلک په شریعت ښایسته کېږي. هغه علما او مشایخو سره کښېنه، د چا په مجلس کې چې خلک ناست دي هغه دین ته مائله شوي دي، طبیعت یې اوښتی دی، ذهنیت یې اوښتی دی، زړه یې مائله شوی دی. الله رب عزت فرمایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم الى ذکر الله. آیا وخت په دې مسلمانانو باندې نه دی راغلی چې نور د زړه د خدای ذکر ته مائله شي؟ آیا وخت لا نه دی راغلی؟ تر څو پورې به وي؟ لاړ شه د هغه چا سره کښېنه، هغه چا سره کښېنه د چا په مجلس کې چې شریعت نافظ وي، د چا په مجلس کې چې خلک کښېني او هغې طبیعت دین ته راوګرځېږي، د هغه خلکو سره کښېنه. هغسې مشایخ وګوره، هسې پیران وګوره، هسې علما وګوره، د هغوی سره کښېنه چې طبیعت دې بدل شي، زړه دې په خپله شریعت ته میلان وکړي، زړه دې په خپله باندې دین ته میلان وکړي. ستا د زړه نه ذوق د ګناه ووځي او ذوق د دین پیدا شي. ستا په زړه کې دا خبره واقعیت پرېوځي چې زه به په قیامت کې جواب ورکوم. ستا په زړه کې دا خبره رښتیا پرېوځي چې په قبر کې به زما نه پوښتنه کېږي. ستا په زړه کې هغه درد پیدا شي، کوم درد چې د نبي علیه الصلاة والسلام په زړه کې موجود و چې هغه واجب الجنت دی، د هغې جسم باندې جهنم حرام دی، هغه جنت ته ځي، لیکن هغه د قبر ګوري و ژاړي. ولې د هغه زړه منلې ده؟ زه ورته قبر وګورو نه ژاړو، ولې چې ما ورته زړه نه ده منلې. محترمو حاضرینو، خبره مې دا کوله، راځئ یو څه خبرو ته دومره سوچ وکړو چې که دا قبر 2 حالته لري، قبر 2 حالته لري، یا دا د جنت د باغونو یو باغ دی او یا دا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده. بس دا 2 حالته دي په قبر کې، یا د جهنم د کندو نه یو کنده ده او یا د جنت باغونو نه یو باغ دی. هر سړی دې په خپل فکر باندې دا وکړي چې هغه زرګونه لکونه کاله چې زه په کوم ځای کې تېرومه، هغه ما ځان ته د جنت باغ ګرځولی دی که د جهنم کنده مې ځان ته ګرځولې ده. هغې دپاره تر ټولو ښایسته خبره دا ده، اسانه خبره دا ده، ادي ما افترض الله علیک، چې خدای در باندې کوم لازم شیونه کړي دي، واجب او لازم در باندې دا را پوره کا چې د کومو حرامو نه یې منې کړی دغه پرېږده. دا درته نه یم چې راشه بیخي په جومات کې کښېنه ټول اوس تلاوت او ذکر وکړه، خپل کاروبار دې مونږ په حلال صورت باندې دغه مونږ کوم شیونه چې در باندې لازم دي دا پوره کا، چې د کوم نه یې منې کړی دا ختم کا. خدای ته لږ ډېره رجوع د استغفار وکړه، همیشه دپاره استغفار وایه، خدای ته رجوع وکړه. خدای ته چې رجوع وکړې خدای پاک ډېر خوشحاله کېږي، ډېر خوشحاله کېږي. خدای به دې دا دنیا هم ښه کړي، هغه دنیا به دې هم ښه کړي. مجلس اختیار که د نیکانو، مجلس پرېږده د بدانو. عجیبه خبره به اخري وکړمه، هر سپین ږیری خپل ماتحت ماشوم ته وایي د پلاني سره مه کښېنه ته خرابېږي. وایي که نه وایي؟ هر یو مشر کشر ته ویوي که نه ویوي؟ د پلاني سره مه کښېنه ته خرابېږي. و مشره دویمه خبره هم وکړه چې د فلاني سره کښېنه نو ته به ښه شي، دا هم وکړه. رب العزت دواړه بیان کړي دي.
رب العزت فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. کینه دا هغه چا سره چې سهار او بیګا صرف خدای یادوي. داسې خلک وګوره چې سهار او بیګا صرف خدای یادوي، ذکر کوي، هغه خلکو سره کینو. رب فرمایي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه. چې څوک ذکر نه کوي او د نفساني خواهشاتو پسې ګرځي، دغه خلکو سره مه کینه. نو مشره چې ته کشر ته وایې چې پلاني سره مه کینه، دا خبره ښه ده. د نیکانو په صحبت کې سړی نیکېږي، د بدانو په صحبت کې بدېږي. د بد نه رامنې کې صحیح خبره ده، لیکن بیا داسې ورته وګوره چې دلته مه کینه، خو دلته لازما کینه. دا آیات چې نازلېدو نبي علیه صلات وسلام کور کې و، په منډه راووتو، په تیزو قدمونو راوتلو، صحابه کرامو په منځ کې کېناستلو، شکر د خدای ویستلو چې ما ته خدای پاک داسې امت راکړی دی چې پیغمبر ته حکم کېږي لاړ د دوی سره کېنه. نو کې به نه د چا سره چې سهار او بیګا خدای یادوي، چې سهار او بیګا خدای یادوي. هیڅ سره چې کېنې ستا طبیعت به بدل شي، سوچ به دې بدل شي، زړه به دې دین ته مائله وګرځېږي، طبیعت به دې دین ته مائله وګرځېږي، د زړه نه به دې د ګناه لذت ووځي، په زړه کې به دې ایمان د ایمان محبت پیدا شي، په زړه کې به د لذت د عبادت پیدا شي. ستا د طبیعت خبره به وي. ضرورت به دې ته نه چې څوک درته وایي ګیره پرېږده، ضرورت به دې نه څوک درته وایي چې مونځ وکړه، ضرورت به دې نه چې څوک درته چې عبادت وکړه. ستا طبیعت به په خپله هغې طرف ته لاړ شي. الله رب العزت دې موږ ته په شریعت عمل آسانه وګرځي، او الله دې زموږ د طبیعت نه د ګناه محبت ویستل کړي. وصلی الله تبارک وتعالى على خیر خلقه ونور عرش محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا